قدرمنو عزتمنو 2023 پر ختمېدو دی سبا او بل سبا به 2024 راځي نو د 2024 په شروع کېدو سره د خلک خوشحالي کی مبارکي سره ورکوي آتشبازیانې کوي رنګارنګه عیاشي او رنګارنګه خوشحالي جوړه نو دا پوښتنه کېږي چې د مسلمان دپاره داسې کول څه نه عزتمنو د 2024 پر راتګ سره خوشحالي جوړول جایز ده یا ناجایز ده یا داسې شان کول مبارکي ورکول دا یو بېله موضوع چې سړی پر دا باندې سوچ ووي چې آیا دغه مسلمانان چې ځان ته مسلمانان وایي د قرآن ویونکي وایي د اسلام د نوم اخیستونکي وایي دا ولې د دغه انګریزانو څخه دومره مغلوبه سوي دي چې د هغو هر شی د دوی په یاد دي او خپل اسلامي ټول شان دا د کافرانو محنت دومره رنګ ولې راوړی دی چې نن د دې هر شی د انګریز ایجاد کړی دی او چې هر کار د انګریز شروع کړی دی هغه د خپل کار د مسلمان در کنج ورسولی دی او مسلمان یې د هغه څخه متاثره کړی هغه که د کیل په میدان کې هغه د فلمانو په میدان کې هغه که د ټکنالوژي په میدان کې وي هغه که په هر میدان کې د مسلمانانو کشنه متاثره کړی لیکن مسلمانان دومره کمزوري سوي دي چې په تاریخ کې به دومره کمزوري نه ولکه نن سبا په هر میدان د خپل اسلامي شناخت د لاس ورکړي اسلامي تشخیص د لاس ورکړي اسلامي کلتور د لاس ورکړي اسلامي میاشت د لاس ورکړي اسلامي کال د لاس ورکړي دا څومره د افسوس خبر چې نن د مسلمان صدا پښتنه وکي چې اسلامي کال په کومه میاشت شروع کیږي د تنوي د اسلامي میاشتو نمونه څه دي جنوري فروری مارچ اپریل مئی جون جولای او فلان دا ګد فر باندې درته وای لیکن چورتا اسلامي میاشت نه محرم پیجنی نه سفر پیجنی نه ربیع الاول پیجنی نه ربیع الثانی پیجنی نه جمادی الاولی پیجنی نه جمادی الثانی پیجنی نه رجب نه شعبان نه رمضان نه شوال نه ذل قعده نه ذل حجه څومره د افسوس خبر ازمرج پر مخ باندې یو څاپېړه د یهودیانو د کافرانو ده دا خو هر کوشنی ته ور معلومه ده چې آتشبازان کول عیاشي کول دا ګناه ده دې دپاره د مسلې بیانول څه ضروري دا چا ته نه ده ور معلوم فضول خرچانې کول ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین چې څوک فضول خرچانې کوي پالتو دا د شیطان ورونه دي نور دا دعا چې الله پاک دې کال مبارک کې الله پاک دې را روان کال د برکت کې الله دې اسانی راوړي الله دې خوشحالي راوړي خو بده خبره نه ده لیکن افسوس دا دی چې موږ د اسلامي تشخیص ولې د لاسه الله دې زموږ پر حال باندې رحم